هوتکي صاحب، په اوسني تاوتریخوالي کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روان دی، ښکاري چې پاکستان پر خپلو نویو وسلو، پوځي تجهیزاتو او هوایي ځواک تیارو ډېر ویاړي او دا د قوت ننداره ګڼي. ستاسو په اند آیا د وسلو ښکاره کول او د ځواک نمایش د ستونزې حل دی؟ که دا چلند د سیمې امن نور هم له خطر سره مخ کوي؟ د پاکستان کې او د افغانستان تر مابین چې اوسنی وضعیت دی او جګړه ده او جنجال دی، خوابکیاوې دي، مشکلات دي، ستونزې دي. دا ستونزې موږ ته چې ټولو ته معلومېږي پاکستان راولاړې کړلې او پاکستان ملامته وکړله، همې پر افغان خاوره بمبارۍ کوي، وار په وار باندې تکرارا یې کړي دي او بیا خپله جګړه کوي. نو مجبوره دي افغانان چې خپل د دې خاورې دفاع وکړي او انتقام واخلي. نو که پاکستان خپله د دې جګړې څخه لاس واخلي، زه په دې باور یم چې افغانان جګړه نه غواړي، افغانان د جګړې څخه ستړي دي، افغانان نه په سیمه کې جګړه غواړي نه د پاکستان سره غواړي. دا چې پاکستان جګړه کوي، نو پاکستان باید هغه څه په یاد ولري چې دلته انګریزان کوم حالت ته ولاړه او دلته روسان کوم حالت ته ولاړه او دلته امریکایانو ناټو کوم حالت ته ولاړه. دوی باید دا ټول شیان درک کړي، دا باید تاریخ دوی ووایي. دوی خو تعلیم یافته خلک ځان بولي، باسواده خلک یې بولي. پاکستانیان باید ډېر فکر وکړي، نه دغه رقم چند لکه دا اوس چې دوی کوم رفتار کوي، د شپې ډنګې بمبارۍ کوه، عام خلک په شهادت رسوه، یا په بل ځای باندې ډنګې بمبارۍ کوه، پر ښارونو باندې کوه، پر کابل باندې کوه، یا پر نورو ځایو باندې کوه. دا د پاکستان دپاره هم په در نه خوري، دا د سیمې دپاره هم په در نه خوري. دا یو غټ خوابکیات، یو تاریخي خوابکیات. پاکستان هم خپل ملک بیایي، هم موږ افغانان بیایي. نو د دوی لپاره لازم دغه ده چې د جګړې څخه لاس په سر شي او د افغانانو سره یې پتوان هم نه ده د جګړه. ولې په دې دی د کې تاریخ ته د افغانانو وګوري، نو د افغانانو سره جګړه کول ناشونې خبره ده. د پاکستان لپاره پکار دا ده چې نور د دې جګړې څخه لاس واخلي او لاس په سر شي او نور خپل د ګاونډیتوب ته ولاړ شي او یو مثبتو اړیکو ته سره ولاړ شي.